بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله امیری م تاسو سره د پنتون لخوانه د واده سره سم دوستانو چې څنګه تاسو سره ما واده کړو چې د ایچ ام ال درسونو نه پس چې تاسو ته به پیور ایچ ام ال کې چې د یو پروجیکټ باندې کار کوم. زموږ د نننې درس موضوع چې د دوستانو دغه پروجیکټ دی چې زموږ فاینل ریزلټ چې دی دغه پروجیکټ دی دوستانو. که چېرته راشم دغه پروجیکټ تاسو وګورئ دوستانو، د کې چې د هوم سیکشن دی دوستانو، همدارنګه چې د اباوټ سیکشن دی چې د اباوټ ساحه چې د موږ ته لینک کړی، همدارنګه سروسز باندې چې کلک کوم نو سروسز پوینټ چې د ساحې ته چې راځي، نیوز باندې کلک وکړم نو نیوز سیکشن ته چې دی راځي، همدارنګه چې د ګیلري سیکشن باندې چې د کلک وکړم نو دغه ګیلري سیکشن چې د موږ ته راولي، همدارنګه چې کانټاکټ اس یا کانټاکټ باندې د کلک وکړم نو دغه فارم چې د موږ ته راولي. دغه پروجیکټ چې د دوستانو تاسو ته مو په پیور ایچ ټی ام ال کې چې د کار کړی او د دې پروجیکټ کوډ چې د تاسو ته په ډسکرپشن کې چې د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته مې پرېښی دی نو تاسو کولی شئ د پریکټس لپاره ترې استفاده وکړئ. نو راځئ دوستانو خپل درس چې دی شروع کوو. د هر څه تر مخه چې دی دوستانو زه راځم یو فولډر چې دی هغه زه کریټ کوم. د فولډر د کریټ کولو لپاره چې دی زه راځم خپل ډیسکټاپ ته، دلته چې دی یو فولډر جوړوم ورته ایچ ټي ام ال پروجیکټ په نوم باندې ایچ ټي ام ال پروجیکټ. بیا دا زه خلاصوم. دلته زه یو فولډر ورته ساس کوم د ایمیجز په نوم باندې چې په دغه فولډر کې چې د خپل د دې پروجیکټ چې کوم ایمیجز دي یا عکسونه چې دي هغه پکې اچوم. ایمیجز دلته ما سره ایمیجونه تیار شته دوستانو، هغه ما کاپي کړی. زه غواړم چې دا ایمیجونه چې دلته زه راولم. دا زه خلاصوم. دلته زه کنټرول ا کنټرول سی ایمیجز ته راځم، دلته یې پیسټ کوم. اوس راځم خپل پروجیکټ چې دی زه شروع کوم. راځم کریټ نیو باندې زه کلیک کوم. دلته چې دی ایچ ټي ام ال ورته نیسم، کریټ نوې صفحه چې دی دا خلاص شو. دا زه سیف کوم، کنټرول اس وهم. راځم خپل ډیسکټاپ ته، دلته چې دی د ایچ ټي ام ال پروجیکټ په نوم باندې چې کوم فولډر دی دلته زه راځم، دا ورته د انډیکس په نوم باندې چې دی دا زه سیف کوم، انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ال سیف. اوس راځم دوستانو چې دی خپل دغه هیډر سیکشن چې دی دا زه جوړوم. اول چې دی راځم د دې د ټایټل چې دی دا زه چینجوم. دلته زه لیکم مثلا زه د یو بی ټو سلون لپاره چې دی یا د آرایشګر لپاره چې دی یو پاڼه چې دی زه جوړوم. دلته زه لیکم چې حیا بیوټي سلون. بیا چې دی دوستانو دلته زه راځم، دلته زه یو فیب آیکن چې دی که چېرته تاسو فکر کړي د براوزر په سر کې چې دی د اډرس بار سره پاس د هر کمپني کله چې هغې ویب سایټ جوړوي نو هغې فیب آیکن خپل د کمپني لوګو چې دی اچي. زه غواړم په دغه پروجیکټ کې چې دی دلته هم د دغه بی ټو سلون لپاره چې دی یا دغه آرایشګر لپاره چې دی زه یو لوګو چې دی هغه زه اچوم. نو زه راځم دلته ورته لیکم چې لینک، دلته زه لیکم چې ریلیشن، ورته آیکن نیسم. بیا چې دی د دې ایچ آر ایف چې دی دوستانو هغه ادرس ورکوم د څه شی د همدغه فیب آیکن چې دی ایچ آر ای ایف. دلته براوز باندې زه کلیک کوم یا ډایرکټ ایمیج باندې کلیک کوم، مشکل نشته. براوز باندې زه کلیک کوم، دلته زه راځم ایمیجز ته. په دغه ځای کې چې دی دوستانو دغه فیف پی ان جي په نوم باندې چې کوم فایل دی دا مې تاسو ته دلته کاپي کړی، دا زه انتخابوم او اوکې. دلته وګورئ ایمیج ته لاړ شه. ایمیج نه پس چې دی د فیف آیکن په نوم باندې چې دی دغه لوګو چې دی دا راواخله. او د دې ټایپ چې دی دوستانو زه ورته لیکم چې ایمیج سلش ایکس ډاش آیکن. دا زه بندوم دسې. یو خبره باید تاسو ته وکړم دوستانو، د دې فیب آیکن سایز چې دی یا لوګو سایز چې دی دوستانو 14 پکسله پر 14 پکسله دی. دا زه سیف کوم دوستانو. راځم خپل ډیسکټاپ ته، دلته زه راځم ایچ ټي ام ال پروجیکټ او انډیکس فایل چې دی دا زه خلاصوم. دلته وګورئ د دې ویب سایټ چې دی یا د دې ایچ ټي ام ال فایل چې دی دوستانو هم ټایټل یې تغییر وخوړ او هم چنان چې دی دغه لوګو چې دی دا هم پکې ډسپلی شو یا دا هم پکې راغی. زه راځم باډي سیکشن ته. په باډي سیکشن کې چې دی دلته یو ټیبل چې دی هغه زه د هیډر لپاره چې دی انسرټ کوم.
په دغه پروجیکټ کې چې دی د ټیبل نه ما زیات استفاده کړې تر څو زموږ دغه ویب پاڼه چې دی یا زموږ دغه ویب پیج چې دی دا ښایسته او منظم راشي. زه راځم اول چې دی یو کمنټ چې دی د HTML کمنټ لیکم دلته مثلا هیډر سټارټ دا زه بیرته دوباره بندوم. دلته چې دی زه راځم یو ټیبل چې دی هغه زه کریټ کوم داسې بیا چې دی یو ټیبل رو چې دی هغه زه دلته لیکم. بیا چې دی راځم دلته یو ټي ډي چې دی هغه زه لیکم. د دې په ټي ډي په منځ کې چې دی دلته زه یو ټیبل چې دی هغه زه ډرا کوم. زه راځم دلته ټیبل لیکم داسې د دې بارډر چې دی زه 0 نیسم. د دې ویت چې دی هغه زه 80% چې دی زه نیسم. همدارنګه چې دی سیل پیډینګ چې دی دا زه 0 نیسم. بیا چې دی سیل سپیسینګ چې دی هغه زه 0 نیسم. همدارنګه چې دی الاین دا ورته سنټر نیسم. دا زه بندوم داسې. او په دغه ټیبل کې چې دی دې ته زه یو آی ډي ورکوم د هیډر په نوم باندې. بیا چې دی بارډر د دې ورکوم 0. د دې ویت چې دی زه ورته 100% چې دی زه نیسم چې ټول صفحه چې دی هغه راته کور کړي. بیا سیل سپیسینګ چې دی دا ورته 0 نیسم. همدارنګه چې دی سیل پیډینګ چې دی همدارنګه چې دی سیل سپیسینګ وبخئ او وختي چې دلته دا سیل پیډینګ او دا سیل سپیسینګ دا سپیسینګ هم چې دی دا ورته زه 0 نیسم. او بیا چې دی دلته ورته بي جي کلر دغه ټیبل چې دی بي جي کلر ورته زه نیسم. دغه کوډ چې دی تاسو ځان سره نوٹ کړئ دوستانو D2 بیا D1 D او 7 دا 2 دی او دا 1. بیا چې دی راځم خپل دغه بیرته د ټیبل ته دلته زه یو ټیبل رو چې دی هغه زه انزرټ کوم. دغه ټیبل رو چې دی دلته زه یو ټي ډي چې دی ټیبل ډیټا چې دی هغه زه د عکس لپاره چې دی یا دغه هیډر لپاره چې دی زه غواړم چې لوګو راولم دا ورته زه دلته لیکم. په دغه ټي ډي منځ کې چې دی دلته زه غواړم چې ایمیج راولم. د ایمیج د راوستلو لپاره چې دی دوستانو زه راځم IMG لیکم داسې. بیا چې دی د دې سورس چې دی هغه زه راخلم داسې دغه براوزر ته راځم یا دلته زه لیکم چې ایمیج ته لاړ شه. په ایمیج کې چې دی دلته د لوګو انډرسکور هیډر په نوم باندې چې دی .png دا یو فایل دی دوستانو یا یو لوګو دی. د دې سایز چې دی ما 200 پکسل پر 50 پکسل چې دی هغه راغستی دی. بیا زه راځم دغه ټي ډي کې چې دی دوستانو د دې ویت چې دی زه ورته 200 نیسم. ویت چې دی دا ورته زه 200 پکسل چې دی نیسم. او همدارنګه چې دی د دې هایټ چې دی دغه د عکس په اندازه باندې چې دی ما ورته نیولې 50 پکسله. او د دې الټ چې دی که چېرته دغه لوګو مثال دا لوډ نشي د انټرنټ د ضعیفوالي له وجې نه الټ چې دی د لوګو په ځای باندې څه راشي. مثلا زه لیکم چې الټ زه لیکم چې حیا بیوټي سالون. دلته چې دی دوستان دغه یو ټیم اضافه دی. دا بیرته چې دی زه بندوم. کنټرول اس وهم. اوس زه راځم خپل براوزر ته دا زه ریفرش کوم. دلته وګورئ دوستانو یو هیډر چې دی ماته یې ډرا کړ یا ماته یې انزرټ کړ او دغه لوګو چې دی دا راغی. اوس زه غواړم چې په دغه ساحه کې چې دی دلته مینوګانې راولم. مثلا هوم اباوټو ګیلري دی نیوز دی او کنټاکټس دی. بیا راځم خپل صفحې ته چې دی دلته یو بل ټي ډي چې دی دلته هم بیا انزرټ کوم.
डी په دغه ټیبل ډیټا کې چې دلته زه یو لینک اچوم د هوم بټن لپاره چې دی داسې یو شی لیکم دوستانو. زه راځم دلته د دې href چې دی د ورته یم چې دا راته هوم کا، یعنې کله چې په دې هوم باندې زه کلک وکړم نو راسن راته چې دی هوم صفحې ته یا هوم ډیټا ته چې دی لاړ شي. هلته بیا دغه ته چې دی زه یو فنټ چې دی زه لیکم فنټ، زه غواړم چې د دې فنټ ته تغییر ورکړم. د دې فنټ فیس چې دی زه راځم ورته خپل کمپیوټر نه چې دی زه ورته سیرا چې دی زه ورته نیسم داسې، او همدارنګه چې دی د دې کلر چې دی دا راته په دغه شکل چې دی 6 چې دی زه دلته لیکم، دلته یو هش چې دی زه لیکم ورسره، او بیا چې دی د دې سایز چې دی راته واخله 4 او بیا دلته چې دی دوستانو دا زه سی بندوم. د دې فنټ په منځ کې چې دی سره راته ولیکه هوم. بیا چې دی دغه هوم تم چې دی زه یو بولډ ورکوم چې نور هم چې دی ښایسته شي. دغه هوم نه زه دا کټ کوم دلته پیسټ، همدارنګه چې دی سیف. اوس که چېرته زه راشم دلته دا زه ریفریش کوم، دا وګورئ دوستانو هوم هیډر چې دی یا مینو چې دی دلته راغی. بیا دلته زه راځم دا زه ډیلیټوم، دا نور هم چې دی دلته زه لیکم. دا زه راځم دې نه زه یو کاپي اخلم کنټرول سی او دلته راځم کنټرول وی، بیا راځم کنټرول وی او بیا راځم کنټرول وی. بیا چې دی دلته زه لیکم ورسره about، دا زه لیکم چې about، دلته چې دی زه لیکم چې سرویسز، دغه سرویسز، دا چې دی نیوز، دلته زه نیوز لیکم. دې نه زه بیا یو کاپي اخلم داسې کنټرول وی، دلته زه لیکم چې ګیلري، دلته زه لیکم چې ګیلري، همدارنګه چې د دې نه زه هم کاپي اخلم داسې د کنټک اس لپاره چې د یو فورم بیا زه جوړوم. دلته زه راځم لیکم چې کنټک، دلته چې د کنټک اس یا کنټکټ کنټرول اس. اوس که چېرته زه راشم دلته خپل براوزر ته دا زه ریفریش کوم، دا ګورئ هوم اباوټ سرویسز نیوز ګیلري او کنټک چې مینو چې دی هغه دلته راغی. همدارنګه چې د په دغه مینو کې چې د دوستانو ما د سیرا فنډ نه چې د استفاده کړې. دغه فنډ چې د ما سره په کمپیوټر کې دلته الریډي انسټال دی، که چېرته تاسو هم غواړئ تاسو ځان ته کولی شئ د ګوګل نه چې دی هلته ډاونلوډ کړئ، خو فرق نه کوي، تاسو کولی شئ د ایریل یا د ټایم نیوریمن نه چې دی یا نور فنټونو نه چې دی هلته تاسو استفاده وکړئ. زه بیا راځم دلته هوم ځای کې چې دی د هوم سیکشن کې چې دلته زه یو څه لیکم دوستانو، یو مارکیو چې دی یا یو انیمیشن چې دی دلته یو ټکس ته زه ورکوم. دا دلته زه بندوم داسې، دغه ټیبل چې دی دا هم چې دی زه داسې ډیلیټوم، او دا هم چې دی زه ډیلیټوم، دا هم چې دی زه ډیلیټوم. دلته چې دی زه لیکم چې هیډر اینډ. اوس چې دی د هوم سیکشن لپاره چې دی دوستانو زه راځم بیا یو کامنټ دلته لیکم چې لیکم ورته چې start home section، دا زه بندوم داسې، دلته بیا یو کامنټ کوم تیار چې end home section داسې. دلته راځم بیا یو ټیبل چې دی زه کریټ کوم داسې، دې ته زه آی ډي ورکوم هوم، بارډر چې دی دې ته زه 0 ورکوم،
ویت چې دی دې ته هم سل ورکوم ځکه چې فاست ټیبل سره چې دی باید مساوي وي. سل پډینګ چې دی دا 0 همدارنګه چې دی سل سپیسینګ چې دی دوستانو دا هم 0. دې ته زه بیجی کلر ورکوم لیکن په دغه رنګ سره 292 بیا 929 دا بیرته زه بندوم دسې. بیا چې دی دلته یو ټي آر چې دی زه لیکم همدارنګه چې دی بیا یو ټي ډي د دې ټي ډي ته منځ کې چې دی دوستانو زه بیا راځم یو ټیبل چې دی بل لیکم داسې ټیبل لکه پخوانی څه غوندې چې دی پاس سیکشن پورې چې موږ داسې ټیبل دلته مې زیډ کړه دلته هم ټیبل چې دی دلته زه لیکم. زه راځم دلته د دې ټیبل بارډر چې دی زه ورته نیسم چې 0. د دې ویت چې دی دا راته 85% چې دی دا راته راواخله. همدارنګه چې دی د دې سل پډینګ چې دی دا 15 همدارنګه سل سپیسینګ چې دی دا راته 0 او د دې الاین چې دی دا راته سنټر واخله. بیا چې دی دلته زه یو ټي آر چې دی زه لیکم په دغه ټي آر کې چې دی دلته زه ټي ډي لیکم داسې په دغه ټي ډي کې چې دی اوس زه راځم دا الاین چې دی د دې نیسم چې سنټر او وی الاین چې دی دوستانو یا ټیکسټ ماته وښایه په میډل کې باید وي. البته په دغه ټیبل سیکشن کې چې دی په دغه ټیبل ډیټا کې چې دی دغه ټیکسټ چې زه لیکم دا راته دغه ټیبل چې دی یا دغه ټیبل ډیټا چې دی د دې په منځ کې چې دی میډل کې چې دی راته وښایه. بیا زه راځم دلته یو H2 چې دی زه دلته زه لیکم. بیا چې دی د فن استفاده کوم تر څو د دې شکل ته چې دی یا او کلر ته چې دی دې ته زه تغییر ورکوم. فن فیس چې دی دوستانو دا بیا زه سیره اخلم داسې او د دې کلر چې دی زه ورته وایم چې وایټ راته واخله یا سپین راته واخله. 2 3 4 شپږ د دې سایز چې دی اخرنی سایز چې دی شپږ دی دا شپږ راته واخله او دا فونټ چې دی دا کلوز کړه راته. بیا چې دی دلته زه یو مرکیو اخلم. مرکیو ټک د انیمیشن لپاره چې دی استفاده کیږي. دا زه راځم دلته زه مرکیو لیکم. د دې بیهیویر چې دی دا راته سلایډ کړه یعنی د لیفت سایډ نه چې دی رایټ سایډ ته یا د چپ طرف نه چې دی ښي طرف ته چې دی راشي. دا زه داسې دلته کلوز کوم. دلته لیکم چې ویلکم ټو حیا بیوټي سالون. دا سیف وهم. زه راځم دا زه ریفریش کوم دوستانو داسې دا وګورئ د دې دغه فنډ فیس چې دی دا راته سیره یې واغسته. همدارنګه چې دی دوستانو د مرکیو ټک نه ما استفاده وکړه تر څو د لیفت سایډ نه چې دی رایټ سایډ ته یا د چپ طرف نه چې دی راسته طرف ته باید راشي. د دې سایز لږ کوچنی دی. دا به زه لږ یو اندازه چې دی نور به غټ کړم. دا به زه 7 واخلم. کنټرول اس. اوس که چېرته زه راشم دا ریفریش ووهم اوس صحیح شو دوستانو. بیا اوس راځم دوستانو په دغه سیکشن کې چې دی دلته د اباوټ اس په باره کې چې دی یا د دې اباوټ په باره کې چې معلومات ورکړي دلته زه راولم. زه بیا راځم خپل صفحې ته. زه راځم دا به زه لږ ډیلیټ کړم. دغه سیکشن کې چې دی یا دغه ساحې ته چې دی راځم. زه راځم دا سپیسونه چې دی دا به زه ډیلیټ کړم تر څو لږ نور هم راته منظم ښکاره شي. دلته زه راځم دوستانو دلته بیا یو کمنټ ورکوم چې start about section. دا به زه دلته end کم. end about section.
دلته زه راځم دوستانو یو ټیبل چې دی هغه زه لیکم دلته ټیبل دې ته زه آی ډي ورکوم چې اباوټ بیا راځم دې ته زه بارډر ورکوم دوستانو 0 دې ته زه ویت ورکوم دغه ټیبل چې دی لکه ټاپ یا پاس ټیبلونه غوندې 100% سل پاډینګ دی دا 0 سل سپیسنګ چې دی دا هم 0 او بي جي کلر چې دی د دې 1 2 3 4 5 6 تور رنګ اخلم ورته دا زه کلوز کوم بیا چې دی زه راځم دلته یو ټي آر چې دی زه لیکم او همدارنګه چې دی دلته زه یو ټي ډي لیکم دوستانو د دې ټي ډي ترمنځ کې چې دی زه یو ټیبل بل جوړوم داسې ټیبل دا زه بندوم بیا چې دی دوستانو دلته زه راځم یو ټي آر چې دی زه جلا د عکس لپاره چې دی زه دلته زه لیکم دې ته زه یو ټي ډي ورکوم دغه ټي ډي ته چې دی دوستانو زه هایټ ورکوم داسې هایټ چې دی دې ته زه 50 ورکوم دغه ټي آر چې دی دوستانو د رول لپاره چې دی د عکس لپاره مساس کې چې دی ته زه سپیس ورکوم البته عکس ته دلته زه به راشم یو بل ټي آر چې دی هغه زه به اساس کوم یو ټي ډي چې دی زه عکس لپاره دلته زه لیکم دې ته زه ویت ورکوم ویت 40% او همدارنګه چې دی زه راځم د دې په منځ کې چې دی زه یو دانه عکس راوړم چې د عکس لپاره چې دی IMG یا IMG دې ته زه سورس وایم چې لاړ شه ایمیج ته په ایمیج کې چې دی د فرنٹ په نوم باندې چې کوم عکس دی ډاټ PNG دا راته راواخله د دې فرنٹ سایز هم چې دی دوستانو 640 پر 960 پکسل پورې دی دوستانو دا زه لیکم چې PNG د دې الټ نیسم مثلا حیا فوټو دا زه بندوم داسې اوس چې دی دلته زه بیا راځم بل ټي ډي چې دی دوستانو د ټیکسټ لپاره چې دی دلته زه ساس کوم ټي ډي زه راځم دې ته زه ویت ورکوم 60% بیا زه راځم دلته یو فونټ ټاګ اخلم دا فونټ ټاګ چې دی دې ته زه یو فیس ورکوم دا هم سیرا اخلم دوستانو دې ته زه کلر ورکوم البته همدغه ټیکسټ ته دا وایټ رنګ دی سپین رنګ دی دوستانو بیا چې دی دې ته زه سایز ورکوم 4 البته دا هیډینګ دی ښه دوستانو د اباوټ لپاره چې کوم ټیکس زه اچوم بیا چې دی دلته زه یو انټر وهم دلته H2 چې دی یو هیډینګ اخلم مثلا دلته زه لیکم چې حیا بیوټي سلون یو اضافه کوم بیا چې دی دوستانو دلته چې دی یو پاراګراف ټاګ اخلم په دغه پاراګراف کې چې دی زه یو ټیکس لیکم راځم خپل ورډ ته دلته زه لیکم چې مساوي رنډ دا زه کاپي کوم دلته زه راځم پیسټ انټر وهم پیسټ بیا انټر وهم پیسټ دا زه سیف کوم راځم ریفریش وهم دوستانو دلته وګورئ دوستانو هم عکس راغی او هم چنان چې دی دغه ټیکس هم چې دی راغی دلته زه راځم دوستانو دې کې نور هم لږ کار کوم ترڅو نور هم چې دی ښایسته شي دغه ټیبل سیکشن ته چې دی دوستانو زه راځم دلته زه لیکم چې دې ته بارډر ورکړي راته 0 د دې ویت چې دی دا راته 85% د دې سل پډینګ چې دی دا راته 15 ونیسه او سل سپیسنګ چې دی دا راته 0 او د دې ټیبل الاین چې دی دا راته سنټر واخله کنټرول S
او بیا چې د دوستانو زه راځم دغه پاراګراف ته چې د دې ته زه یو الاین ورکوم دا راته وایم چې جسټیفای کا کنټرول اس. که چېرته زه راشم بیا دوباره خپل براوزر ته دا ریفرش کوم دوستانو دلته هم راته سپیس چې دی احساس کو همدارنګه چې دی دلته دغه ټکسټ چې دی دا راته جسټیفای کې تر څو نور هم چې دی ښایسته ښکاره شي. اوس راځم د دې لاندې چې دی سرویسز لپاره چې دی یو سیکشن چې دی هغه زه کریټ کوم. بیا راځم دلته خپل څه ډریم ویور ته دلته زه راځم دوستانو دا زه ایسته ډیلیټوم. راځم دغه سیکشن ته چې دی دلته چې دی زه هم بیا دا کمنټ کوم. دلته لیکم چې سرویسز سیکشن سٹارټ دا زه بندوم دسې دا هم چې دی سرویسز سیکشن اینډ دا داسې کوم. دلته زه راځم یو ټیبل چې دی دلته زه لیکم دوستانو ټیبل دې ته زه آی ډي ورکوم از ایکول ټو سرویسز. بارډر چې دی دا هم 13.0 ویت چې دی دا 100% سیل پډینګ چې دی دا 0 سیل سپیسینګ چې دی دا هم 0. دې ته زه الاین اخلم دوستانو سنټر. بیا چې دی دلته زه راځم یو ټي آر چې دی زه لیکم داسې همدارنګه چې دی یو ټي ډي. اوس د دې ټي ډي ترمنځ په منځ کې چې دی دوستانو یو بل ټیبل چې دی هغه زه انزرټ کوم چې دلته زه راځم ټیبل. دغه ټیبل چې دی دوستانو دې ته هم زه بارډر ورکوم لکه پاس غونته چې دی ټیبل غونته د دې بارډر چې دی زه راځم 0 ویت چې دی دوستانو 85% چې دی رانیسم. سل سپیسینګ چې دی دا هم 15 نیسم. همدارنګه سل سپیسینګ چې دی سل پډینګ ورته 15 نیسم. سل سپیسینګ چې دی دا ورته 0. همدارنګه چې دی الاین دا ورته سنټر نیسم. بیا دلته راځم یو ټي آر چې دی زه لیکم داسې دې ته زه یو ټي ډي اچوم. بیا د دې ټي ډي هایټ چې دی دا ورته نیسم چې 180 پکسله. الاین چې دی دا ورته زه سنټر نیسم او وی الاین چې دی دا ورته میډل نیسم. او بیا راځم دلته دوستانو دلته زه لیکم چې فونټ اخلم. دلته بیا یو ټک د فونټ ټک ته چې دی فیس نیسم دوستانو یا شکل چې نیسم ورته زه راځم از ایکول ټو سیرا دا به زه کلوز کړم. کلر چې دی دوستانو دغه 2929 او 29 دې ته زه سایز اخلم از ایکول ټو شپږ. بیا د دې ترمنځ چې دی زه لیکم مثال سرویسز دې ته زه بولټ څه ورکوم دوستانو ټګ ورکوم چې دا لږ بولټ شي. دلته زه راځم بولټ. او بیا د دې لاندې چې د دوستانو یو خط اچوم چې د اچ آر ټک په واسطه باندې زه کولی شم چې یو ټک څه واچوم خط واچوم دې ته ویت ورکوم تقریبا 90 پکسله او دې ته زه کلر ورکوم دغه 292929 کنټرول اس. اوس که چېرته زه راشم خپل براوزر ته دا زه ریفرش کوم داسې دلته وګورئ دوستانو د سرویسز په نوم باندې چې دی یو ځای راته چې دی احساس کړ چې هم اچ آر لاین چې دی راته واچوه هم چې دی سرویسز راته دلته ولیکل.
بیا زه راځم خپل څه ته چې دی ډریم ویور ته. دلته چې دی د عکسونو لپاره چې دی یو بل رو چې دی هغه زه کریټ کوم داسې TR. دې ته زه یو ټیبل ډیټا چې دی یا TD چې دی هغه زه لیکم دلته. دې ته زه ویت ورکوم تقریبا 10%. بیا چې د عکس باندې چې کله کلک کوم بل صفحې ته لاړ شي دلته زه راځم یو انکر ټک چې دی دا زه اچوم href. زه ورته وایم چې سروسز .html ته لاړ شه. html مثال 1 ته دا زه بندوم. اوس دې ته چې دی زه یو عکس راولم. دا عکس د راوستلو لپاره چې دی کله چې زه په دې ایمیج باندې کلیک کوم نو سروسز .html 1 ته چې دی هغې ته باید لاړ شي. زه ایمیج رانیسم داسې. دې ته زه سورس ورکوم چې کوم ځای نه عکس راته راواخله. زه راځم خپل ایمیج ته. دلته چې دی د سروسز 1 په نوم باندې چې دی .png دغه یو عکس مې راغستی چې د دې سایز هم چې دی 1080 پر 1080 پکسله چې دی سایز دی دوستانو. دې ته زه هم الټ ورکوم چې دلته ورته وایم چې سروسز مثلا 1. او دغه څه ته چې دی دوستانو دغه عکس ته چې دی زه وید ورکوم. دا ورته وایم چې 100% چې دی راته په دغه چوکاټ کې چې دی راته وښایي. بیا زه دا کلوز کوم داسې کنټرول اس وهم. که چېرته زه راشم خپل براوزر ته دا زه ریفریش کړم دلته وګورئ دوستانو یو عکس چې دی راته راغی. اوس زه راځم دا نور عکسونه چې دی دلته زه راولم. دغه سپیس زه پاکوم. دې نه زه یو کاپي اخلم پیسټ دلته هم پیسټ کوم دوستانو. دا سروسز 3 دلته بل عکس دی را سره دا ورته راولم چې سروسز 3 دا به سروسز 2 شي او دا به سروسز 2. کنټرول اس HTML 2 بخي. راځم دلته دا زه ریفریش کوم. وګورئ دوستانو 3 عکس چې دی ماته دلته راغی. دا اوس زه غواړم چې منظم کړم په ټیبل کې. زه راځم دلته ګورم چې کوم ځای کې مې اشتباه کړی دوستانو. دلته زه راځم دوستانو دا ګورم چې TR دی دوستانو. TR دغه TR چې دی دا باید زه ډیلیټ کړم. دغه TR هم چې دی زه باید ډیلیټ کړم. دغه یو TR پاتې شو او 3 ټیډیانې چې دي د دې په منځ کې چې دا عکسونه ما راوستم دا پکې راغله. زه کنټرول اس وهم. که چېرته اوس زه بیا راشم خپل براوزر ته دا ریفریش کړم. دا وګورئ دوستانو دغه سروسز او دغه 3 عکس چې دي دا راغی. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم نو دا د سروسز 1 ته ځي او کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم دا سروسز 2 ته ځي او همدارنګه چې دا 3. اوس زه غواړم دا منځ ته کړم دوستانو دغه سروسز چې دی دلته باید زه راولم. که چېرته زه راشم دلته بس دغه TR چې دی دوستانو 3 ټیبل TD چې دی ورته دلته راغلی او دغه چې دی دل دوستانو دلته یو راغلی. دلته زه راځم کالم سپم ورته یعنې 3 کالمونه چې دا راته پکې مرج کړي یا دا راته یو ځای کړه تر څو دې لپاره دا زه یو ځای کوم تر څو دغه ټیکس سروسز چې دی دا د صفحې منځ ته راشي. زه راځم دا دوباره زه ریفریش کوم. دا ګورئ دا سروسز چې دی دوستانو دا د صفحې منځ ته راغی. اوس زه غواړم چې دې ته یو زه بیکګراوند ورکړم. زه راځم دلته دغه ټیبل ته چې دی دوستانو دې ته زه کلر ورکوم یا BG کلر ورته لیکم. ته چې دی دغه کلر کوډ چې تاسو کولی شئ ځان سره نوټ کړئ. فرق نه کوي چې هر کلر کوډ نه تاسو استفاده کوئ خو ما د برنډنګ لپاره چې دی د نه استفاده کړی. 3 کنټرول اس. وګورئ دوستانو دغه د دې بیکګراوند چې دی دوستانو دغه فولادي رنګ ته چې دی دې ته تبدیل شو. دې نه پس چې دی دوستانو راځم دلته چې دی د دې سروسز لاندې چې دی د لیټیسټ نیوز لپاره چې دی یا یو خبر لپاره چې دی زه ورته جوړوم. د دې کار لپاره چې دی بیا راځم خپل ډریم ویور ته. بیا هم چې دی راځم دلته دوستانو دلته زه یو لیکم چې سٹارټ نیوز سیکشن. دا زه بندوم داسې. دلته لیکم چې اینډ نیوز سیکشن. دلته اوس زه راځم یو ټیبل چې دی دلته زه لیکم چې ټیبل. دې ته زه ID ورکوم. داسې بندوم. دې ته زه ID ورکوم چې نیوز
border ورکوم ورته 0 with 85% وښیي دا به سل کړم سل پډنګ چې دی دا 0 سل سپیسنګ چې دی دا هم 0 او دې ته زه بیجی کلر ورکوم 15 او 15 بیا چې دی دلته بیا هم یو ټي آر وباسم دلته چې دی بیا یو ټي ډي د دې ټي ډي ترمنځ کې چې دی دوستانو یو ټیبل چې دی هغه زه لیکم داسې دې ټیبل ته چې دی دې ته زه بارډر ورکوم مثلا 0 ویت چې دی 85% سل پډینګ 15 سل سپیسنګ چې دی دا هم 0 او د دې هم الاین چې دی دا سنټر دې ټیبل ته چې دی یو رو دلته زه جوړوم ټي آر دې ته بیا چې دی یو ټي ډي په دغه ټي ډي کې چې دی دوستانو زه غواړم چې یو ان1 چې دی هغه ورته زه وباسم دې ته زه هایټ ورکوم مثلا 80 پکسله الاین چې دی دې ته زه سنټر ورکوم او وی الاین چې دی دا هم ورته زه وایم چې دا میډل ته راوله او بیا چې دی دلته راځم دوستانو یو فونټ ټاګ چې دی هغه زه رانیسم دلته د ان1 لپاره چې دلته زه یو څه ولیکم دلته زه لیکم چې فونټ د دې فیس چې دی دا ورته سې رانیسم دې ته زه کلر ورکوم شپږ ایفا یعنی سپین رنګ او دې ته سایز ورکوم هم شپږ کنټرول اس دلته مثال زه لیکم چې لیټیسټ نیوز دا فونټ بند شو بیا زه راځم کنټرول اس دا زه ریفریش کوم دلته وګورئ لیټیسټ نیوز چې دی دا راغی اوس درې کالمه چې دی غواړم چې دلته زه انزرټ کړم دوستانو دغه درې نیوز غواړم چې د دې لاندې چې دی زه ډسپلی ورکړم د دې کار لپاره چې دی زه راځم خپل سطح چې دی ډریم ویور ته بیا راځم په دغه ټیبل کې چې دی یو بل ټي آر چې دی زه ډرا کوم یا وباسم دې ته زه ټي ډي ورکوم داسې دغه ټي ډي په منځ کې چې دی دوستانو زه یو څه لیکم مثلا اول خو راشم دلته د دې ویت چې دی دا ورته وایم چې دا راته 33% که راته بیا د دې وی الاین چې دی دا راته میډل ته راوله همدارنګه چې دی دې ته زه یو ان1 ورکوم د ان1 لپاره چې دی دوستانو زه راځم یو فونټ ټاګ چې دی هغه زه راوباسم دلته فونټ دې ته فیس ورکوم چې بیا هم سرا دې ته زه کلر ورکوم چې دې ته کلر ورکړه راته سپین یو دوه درې څلور پنځه شپږ بیا چې دی دا زه بندوم داسې زه راځم یو H3 چې دی زه اخلم داسې دې ته وایم چې مثال نیوز 1 دې ته زه الاین ورکړم دوستانو الاین سنټر راشي بیا راځم یو بل فونټ نیسم د ټکس لپاره چې د دې لاندې یو ټکس راشي دوستانو بیا راځم دلته یو بل فونټ نیسم داسې فونټ دغه تم فیس ورکوم چې د دې فیس هم چې دی دا هم راته سیرا کا د دې کلر چې دی راته واخله C2 C0 C3
بیا راشه دلته یو پاراګراف ټګ راته واخله د دې الاین چې که دا راته جسټیفای واخله او د دې په منځ کې چې کوم ټکسټ دی دوستانو زه راځم دلته تر دې اندازې پورې چې دی زه ټکسټ چې دی زه کاپي کوم دلته زه راځم او دا پیسټ دلته زه راولم داسې کنټرول اس اوس که چېرته زه راشم دا ریفرش ووهم دوستانو ګوره لیټیسټ نیوز دی دغه نیوز 1 راغی او دا ورسره ټکس راغی زه غواړم چې دلته دوه ټکس نور هم چې دی یا دوه نیوز چې دی هغه زه هم راولم بیا زه راځم خپل ډریم ویور ته دا زه داسې سپیس یې پاکوم دوستانو زه راځم دې نه یو کاپي اخلم داسې کنټرول سی کنټرول وی دلته نیوز 2 کنټرول اس دې نه بیا یو کاپي اخلم داسې کنټرول سی دلته راځم کنټرول وی دلته لیکم چې نیوز 3 کنټرول اس اوس که چېرته زه راشم دوستانو دا زه ریفرش کړم داسې دا وګورئ یو نیوز دوه نیوزه او درې نیوزه زه راځم دوستانو دلته چې دی دا ټکسټ چې دی زه غواړم چې لږ کم کړم تر څو ښایسته ښکاره شي دا به راواخلم تر دې حده پورې یو دا به هم پاک کړم داسې دوه او دا به هم پاک کړم اوس کنټرول اس اوس که چېرته زه راشم دا ریفرش ووایم دا وګورئ دوستانو نیوز 1 نیوز 2 او نیوز 3 دا زه غواړم دوستانو چې دا زه سنټر ته کړم زه راځم دلته دوستانو دا چې دی دا زه سنټر کوم دا هم سنټر کوم دا هم سنټر کوم کنټرول اس که چېرته زه راشم دا ریفرش کړم دا ګورئ دغه ټکسټ چې دی دا سنټر ته شو زه کولی شم چې دې نه یو بل کاپي هم واخلم داسې دلته پیسټ کړم دا هم پیسټ کړم دلته او دا هم پیسټ کړم کنټرول اس زه راځم دلته دا وګورئ دوستانو دغه ټکسټ چې دی دلته راغی اوس زه غواړم دا هم منځ ته راولم اوس زه راځم دلته دوستانو اول خو دغه ټیبل چې دی دا زه راخلم داسې کنټرول ایکس دا دلته زه لګوم کنټرول وی اس کوم که چېرته زه راشم دا ریفرش کړم دا ګورئ دوستانو اوس چې دی منظم شو څه ناڅه زه راځم دغه لیټیسټ نیوز هم چې دی دا هم منځ ته راولم دلته زه راځم لیټیسټ نیوز کې چې دی دلته زه ټي ډي کې لیکم چې کالم سپم دا درې کالمونه چې دي دلته لاندې شته که چېرته تاسو دې ته ځیر شئ یو ټي ډي دا دوه ټي ډي او دا دریم ټي ډي چې دی دلته شته دې ته زه وایم چې دغه کالم سپم چې دی دا راته دلته درې ټي ډیانې چې دي یا درې کالمونه چې دي هغه راته مرج کړه یا راته کمباین کړه راځم که چېرته زه راشم دا زه ریفرش کړم دا وګورئ دوستانو دا د صفحې منځ ته چې دی راغی دې نه پس چې دی دوستانو زه راځم دغه کنټاکټ باندې زه کله چې کلیک وکړم نو دغه کنټاکټ فارم ته چې دی ماته راشي نو د دې لاندې چې دی یو کنټاکټ فارم چې دی هغه زه ساس کوم بیا راځم خپل ډریم ویور ته دغه ساحه کې چې دی دوستانو دلته زه یو څه لیکم زه یو کمنټ لیکم چې start contact us دا زه بندوم داسې دا هم چینل and contact us داسې وکړئ دلته زه راځم یو ټیبل چې دی زه دلته زه ډرا کوم دوستانو دلته لیکم چې ټیبل دې ته زه آی ډي ورکوم مثال کانټاکټ دې ته زه بارډر ورکوم 0 ویت چې دی دې ته زه ورکوم 100% سل پډینګ چې دی دوستانو دې ته زه 0 ورکوم همدارنګه سل سپیسنګ چې دی دا هم 0 او دې ته چې دی بي جي کلر زه ورکوم 2929 او 29 دلته زه راځم یو هیش چې دی دا هم زه ورکوم دلته دا زه بندوم داسې بیا هم د تیر غونته چې دی دلته یو ټیبل رو چې دی زه ډرا کوم
همدارنګه چې دی ټیبل ډیټا یا ټي ډي. د دې ټي ډي په منځ کې چې دی بیا یو ټیبل چې دی زه وباسم داسې دلته چې دی یو ټي آر چې دی زه وباسم یا لیکم دې ته زه الاین ورکوم چې دا سنټر کې کړي او بیا دې نه پس چې دی دوستانو دا زه دلته راځم فارم سټارټ کوم یو فارم غواړم چې دلته زه رسم کوم دلته زه لیکم چې فارم دې ته زه اکشن ورکوم مثلا که چېرته تاسو سره په پی ایچ پي کې چې دی بل پیج نو تاسو کولی شئ چې هغه بل پیج ته چې دی لاړ شي او ډیټا چې دی په ډیټابیس کې چې دی هلته انزرټ شي. زه ورته زه وایم چې نه https://www.e-pohanton.com او سلش چې دی ګیټ دلته لاړ شه .com بیا د دې میتود چې دی دوستانو دا راته ګیټ واخله ګیټ دا زه بندوم داسې دا فارم بیا چې دی دلته زه راځم یو فیلډ سیټ اخلم دوستانو دغه فیلډ سیټ دننه چې دی دوستانو یو عنوان چې دی دغه فارم ته اخلم چې د لیجنډ په نوم باندې چې دی تاسو ته ما درس ورکړی د دې الاین اخلم دا سنټر دا زه بندوم دې ته زه په منځ کې چې دی یو فونټ ټګ اخلم دې ته زه کلر ورکوم سپین دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ بیا چې دی دې ته زه سایز ورکوم مثلا څلور دا داسې بندوم د دې په منځ کې زه لیکم چې send us a message کنټرول اس زه راځم دا ریفریش کوم دا ګورئ دوستانو دغه لیجنډ چې دی دا راغی او همدارنګه چې دی دغه فیلډ سیټ چې دی دا راغی اوس دې ته زه غواړم چې انپوټ ټایپونه چې دي یا فارمول څه چې دي ټکس فیلډونه چې دي هغه زه راولم بیرته راځم خپل ډریم ویور ته دلته راځم دوستانو یو پی ټګ اخلم اول دغه پی ټګ چې دی د دې هغه الاین چې دی دا ورته زه سنټر نیسم دوستانو الاین سنټر او بیا راځم داسې دې ته زه یو لیبل اخلم دا لیبل چې دی دوستانو د څه لپاره چې دی د فار لپاره فار لیکم د نیم لپاره چې دی زه دلته یو څه لیکم بیا چې دی دلته زه یو فونټ اخلم دې ته زه کلر ورکوم دا هم سپین رنګ شپږ او دې ته زه لیکم چې مثلا نیم د دې انپوټ ټایپ چې دی هغه زه راخلم دوستانو تر راځم انپوټ بندوم داسې دې ته وایم چې دا ټایپ چې دی دا ټکس دی نیم چې دی نیم سره مساوي دی او آی ډي چې دی دا هم نیم سره مساوي دی یا نیم دی بیا د دې پلیس هولډر چې دی زه ورته لیکم چې ټایپ یور نیم او دغه فیلډ چې دی دا باید ریکوایر دی یعنی یو څوک که چېرته یو فارم سبمیټ کوي تر څو چې دغه فیلډ نه وي ډک کړی نو هغې ته اجازه ورنه کړي چې بل فارم ته چې دی یا دغه ای پوهنتون ویب سایټ ته چې دی لاړ شي زه ورته دا ریکوایر نیسم او دا زه کنټرول اس زه راځم دوستانو دا زه پاکوم داسې دې نه زه یو دوه کاپي نور اخلم تر څو دا نور فیلډونه چې دي دا زه ورسوم زه راځم کنټرول سی دلته زه راځم کنټرول وي بیا راځم دلته کنټرول وي دلته زه لیکم چې مثلا اور ایمیل دا زه ورته لیکم چې ایمیل دا هم ایمیل دا هم
ایمیل دلته لیکم چې ټایپ یور ایمیل دلته زه راځم چې لیکم ورته ایمیل او دلته زه راځم ټکسټ بیا دلته راځم دلته زه لیکم چې مسیج او دغه انپوټ ټایپ چې دی دا زه داسې پاکوم د انپوټ ټایپ په ځای باندې چې د ټکس ایریا نیسم دې ته زه نیم ورکوم میسیج دې ته زه آی ډي ورکوم هم مسیج د کالمز چې دي مثلا سل په سل راته واخله او روت چې دی دا راته روت چې دی دا راته لس واخله او د دې پلیس هولډر چې دی دا راته ټایپ یور مسیج هیر او دا زه بندوم دلته راځم دا به ایمیل کم همدارنګه چې دی دلته زه لیکم چې یور مسیج کنټرول اس اوس به خپل براوزر ته راشم دوستانو دا به ریفرش کم دلته وګورئ دوستانو سینډ اس میسیج نیم ایمیل او همدارنګه چې دلته تاسو خپل ټکسټ چې دی تاسو دلته ټایپ کوئ د بیا راځم دا لږ نور هم چې دی دا زه منظموم بیرته دوباره خپل ډریم ویور ته راځم دلته به ټیبل ته راشم اول دلته زه ورته وایم چې د دې بارډر چې دی دا راته صفر کا ویدت چې دی لکه پخوا غوندې چې دی 15% سل سپیسنګ چې دی سل پډینګ دا راته 15 واخله او سل سپیسنګ چې دی دوستانو دا صفر د الاین چې دی دا راته سنټر کې کا دلته زه راځم لیجنډ چې دی دوستانو دا باټم دی دا من اشتباه شوی دا زه لیکم چې سنټر او همدارنګه چې دی دوستانو په دغه ټکس ایریا کې چې دی دلته زه به یو بریک ولګوم داسې بریک اوس که چېرته زه راشم کنټرول اس که چېرته زه دا ریفرش کړم دا وګورئ دوستانو دغه سینډ اس میسیج چې دی دا د صفحې منځ ته چې دی دا راغی اوس زه غواړم چې دلته یو دوه بټنه چې دي دا زه هم کریټ کړم زه بیرته راځم خپل ډریم ویور ته دلته زه راځم دوستانو زه یو پاراګراف ټک بیا اخلم دې ته زه الاین ورکوم سنټر یو بټن چې دی دلته زه وباسم یا لیکم چې ډبل ټي او ان د دې ټایپ چې دی دا سبمیټ ونیسه راته همدارنګه چې دی دا زه بندوم دلته زه لیکم چې سینډ دې نه زه کاپي اخلم کنټرول سی دلته پیسټ کوم دلته ورته لیکم چې ریسیټ دا نیسم ورته چې ریسیټ کنټرول اس اوس که چېرته خپل براوزر ته راشم دا زه ریفرش کړم دې نه پس چې دی راځم دوستانو دلته زه د دې لاندې چې دی یو ګیلري چې دی هغه زه ساس کوم دا ګورئ دوستانو دغه سینډ اس میسیج چې دی دا هم د صفحې منځ ته راغی همدارنګه چې دی دغه دوه بټنه چې دي دا هم کریټ شو دوستانو زه غواړم چې په دغه ټیبل او د دې فارم ترمنځ چې دی یو سپیس راولم تر څو دا نور هم چې دی ښایسته شي نو زه راځم خپل ډریم ویور ته بیرته دوباره دغه فارم چې دی دغه د دې لاندې چې دی یو دوه بریکه چې دی دلته زه لګوم بي آر او بیا چې دی بي آر کنټرول اس که چېرته زه راشم دا ریفرش کړم دا وګورئ د دې ترمنځ او د دې ترمنځ چې دی فاصله راغې دا لږ نور هم چې دی ښایسته شو دې نه پس چې دی د دې لاندې چې دی د یو ګیلري چې دی هغه زه ساس کوم د ګیلري د ساس کولو لپاره چې دی زه راځم بیرته خپل ډریم ویور ته دلته چې دی دوستانو یو ټیبل چې دی دلته زه ټک لیکم زه راځم دلته یو کامن بیا لیکم چې ګیلري سټارټ هیر دا زه بندوم بیا هم چې دی دلته ګیلري انټ بیا چې دی دوستانو دلته زه راځم یو ټیبل چې دی زه بس لیکم ټیبل دې ته زه آی ډي ورکوم چې
ګیلري، بیا چې دی الاین د دې نیسمه سنټر، بیا بارډر کلر چې دی دې ته زه اخلم چې 29 بیا سل پډینګ چې دی دوستانو دا ورته نیسمه چې شل، بیا زه راځم دوستانو دلته دې ته زه یو ټیبل هیډینګ اخلم دوستانو TH، دا زه بندوم داسې. دلته زه غواړم دوستانو چې د هیډینګ د پاسه چې د څلور ټیبل ډیټا چې دی هغه راشي. نو زه راځم چې کالم سپم چې دی دا ورته زه نیسم، څلور ورته انتخابوم، بیا چې دی دلته ورته فونټ نیسم. په فونټ کې بیا هم چې دی د دې فیس چې دی یا شکل چې دی ورته سیره اخلم. د دې سایز چې دی دوستانو دا ورته زه نیسم چې 6 او دلته ورته لیکم چې ګیلري. دلته چې دی بیا یو ټیبل رو چې دی هغه زه ډرا کوم یا لیکم دوستانو. دلته چې دی یو ټیبل TD، دې ټیبل TD ته چې دی دوستانو یو عکس راولم IMG په واسطه باندې. دې ته زه سورس ورکوم چې کوم ځای کې دی په ایمیج کې دی، په ایمیج کې چې دی دلته ایمیج 1 ورته زه انتخابوم. د دې ایمیج 1 سایز هم چې دی دوستانو دلته وګورئ تاسو ته لاندې ښیي چې 400 پکسله پر 350 پکسله چې دی د دې سایز دی. دې ته زه هایټ ویټ هم اخلم دوستانو چې ښه منظم راشي. دې ته لیکم چې هایټ د دې چې دی 350 د عکس په اندازه دی دوستانو، او ویت چې دی دا راته 400 پکسله چې دی دا راته واخله. دا ایمیج چې دی دا زه کلوز کوم داسې کنټرول S. اوس چې دی دوستانو دې نه زه یو کاپي اخلم TD نه، کنټرول C، دلته زه راځم کنټرول V، بیا راځم کنټرول V او بیا راځم کنټرول V. دا ورته ایمیج 2 نیسم، دا ورته ایمیج 3 نیسم، دا ورته چې دی ایمیج 4 نیسم. کنټرول S. اوس که چېرته خپل براوزر ته راشم دا زه ریفرش کړم، دا وګورئ یو ګیلري چې دی راته دلته عنوان یې راته ولیکل دوستانو. همدارنګه چې دی یو عکس، 2 عکس، 3 عکس، 4 عکس. اوس د دې لاندې چې دی بل یو ټیبل رو چې دی هغه زه انزرټ کوم، هغې نه پس چې دی 4 عکسه چې دی نور ورته زه راولم. بیا راځم دلته دا زه به پاک کړم داسې، دا هم به پاک کړم، دا هم او دا هم. کنټرول S. دې نه به یو کاپي واخلم داسې، کنټرول C، دلته به راشم کنټرول V. دلته به زه ولیکم چې دلته راته 5 عکس راواله، دلته به 6 کړم، دلته به 7 شي او دلته چې دی 8. کنټرول S. بیا راځم خپل براوزر ته دا ریفرش کوم، دا وګورئ 8 عکسه چې دی راته د ګیلري لپاره چې دی دلته راغی. دې نه پس چې دی دوستانو اخرنی شی چې دی هغه پاتې دی فوټر. دلته زه یو فوټر چې دی هغه زه لیکم چې مثال ډیزاین بای فلانې. زه راځم خپل ډریمي برډ ته بیرته دوباره دغه ټیبل چې دی دا زه سپیس چې دی پاکوم. د دې ټیبل نه پس چې دی دلته زه یو بریک لګوم دوستانو، څو بریک لګوم تر څو دغه د ټیبل او د فوټر ترمنځ چې دی لږ فاصله چې دی جوړ شي. زه BR کوم دلته، دې نه زه کاپي اخلم داسې، کنټرول V، کنټرول V، کنټرول V. فکر کوم دومره به بس. بیا راځم دلته د لیکم چې سټارټ فوټر هیر، دا به زه بند کړم. دلته چې دی بیا هم لیکم چې اینډ فوټر هیر، دا به زه بند کړم داسې. دلته به راشم یو HR چې دی یا یو خط چې دی هغه زه رانیسم، HR. دې ته زه ویت ورکوم تقریبا 50%، او دې ته سایز ورکوم چې 2. دې ته زه کلر ورکوم، کوډ هم ورته لیکلی شو، دلته ورلیکم چې بلاک مثلا.
بیا چې دی دلته زه راځم یو پی ټګ اخلم. دغه پی ټګ ته چې دی دې ته زه یو الاین ورکوم داسې سنټر. بیا د پی ترمنځ چې دی دوستانو زه راځم دلته لیکم چې انټ LT بیا انټ LT بیا کاما بیا چې دی انټ LT کاما. دې نه پس چې دی زه راځم انټ کاپي لیکم ورته کاما. دې ته زه بیا یو فونټ اخلم دوستانو. فونټ دې ته فیس ورکوم چې دا هم سیرا شي. سیرا دا به زه بند کړم داسې. د دې فونټ ترمنځ چې دی دلته زه لیکم چې ډیزاینډ بای داسې به وکړم دوستانو 2 نقطې. بیا دلته به راشم دې ته اوس زه لینک ورکوم. دلته زه لیکم چې href 4ef https مثلا زه خپل فیسبوک ادرس لیکم چې www.facebook.com/ زما فیسبوک چې دی رفیع ځلاند. او بیا راځم دلته دا زه بندوم داسې. بیا دلته راځم یو بل فونټ هم چې دی ټګ اخلم داسې فونټ دا زه بندوم داسې. د دې فونټ فیس چې دی فیس is equal to سیرا. دلته لیکم چې رفیع الله. کله چې په دې رفیع الله باندې کلیک وشي نو زما فیسبوک چې دی دا خلاص شي. بیا چې دی دوستانو زه راځم بیا چې دی دوستان راځم د انکر ټګ نه پس چې دی دلته یو بل فونټ اخلم. دلته زه لیکم چې د دې فیس هم چې دی دا هم سیرا کومه. سیرا دلته لیکم چې 2023 کال دا فونټ بندوم. او بیا لیکم دلته چې انټ GT greater than sign چې دی دوستانو. بیا هم انټ GT او بیا هم NGT. کنټرول اس وهم راځم خپل براوزر ته دا زه ریفریش وهم. دلته وګورئ یو لاین چې دی راته هم ویسته همدارنګه چې دی لیس دین ساین بیا کاپی رایټ کوم علامه د ډیزاین بای رفیع الله او 2023. زه راځم خپل ډریم ویور ته. دلته چې دی دوستانو د ډیزاین بای چې دی دلته زه یو سپیس ورکوم. همدارنګه چې دی غواړم چې د رفیع الله او د 2023 ترمنځ چې دی یو بل سپیس راشي. دلته یو سپیس وهم. کنټرول اس بیا راځم دا زه ریفریش کوم. دلته وګورئ د رفیع الله او د 2023 چې دی ترمنځ او همدارنګه چې دی د کاپی رایټ او ډیزاین بای ترمنځ چې دی یو سپیس چې دی هغه ساس شو. که چېرته زه راشم په دغه لینک باندې زه کلیک وکړم نو راسن چې دی زما فیسبوک چې دی دا خلاصیږي. دا وګورئ زما فیسبوک چې دی دا خلاص شو. د بیرته دوباره بک راځم. که چېرته زه راشم دوستانو دا نور لینکونه چې دا هم چک کړم. که چېرته اباوټ باندې زه کلیک وکړم ښه دا اباوټ ته نه راځي. زه بیرته راځم دوستانو دا بک وهم دلته خپل ډریم ویور ته. پاس راځم دلته مانه به څه اشتباه شوي. دغه هوم چې دی دلته یو هش ټک چې دی یا هش علامه چې دی دلته زه لګوم. دلته هم دی. همدارنګه په سرویسز کې هم په نیوز کې هم او همدارنګه چې دی په ګیلري کې او په کنټاکټ کې. دا کنټرول اس وهم. اوس راځم دوستانو دا زه ریفریش کوم. که چېرته راشم هوم باندې کلیک وکړم نو دغه هوم ساحې ته راځي. که چېرته اباوټ باندې راشم نو اباوټ ساحه هم چې دی دغه ساحه ده او هوم ساحه چې دی دغه دی. سرویسز باندې کلیک کوم نو زموږ سرویسز چې دی سیکشن چې دی دا راته راولي. که چېرته په دې باندې زه کلیک وکړم نو د سرویسز HTML څه چې دی سرویسز 1 دا HTML صفحې ته ځي. که چېرته دې باندې زه کلیک وکړم دوستانو دغه HTML 1 چې دی دلته ما هم اشتباه کړی. دلته زه راځم سرویسز ځای ته چې دی دا زه پاکوم. دلته سرویسز 1 سرویسز 2 او سرویسز 3 دا به زه پاکم داسې
دا معنا فکر اشتباه شوی کنټرول اس دا راځم بک دا ریفرش کوم اوس چې دی باندې تاسو کلیک وکړئ نو دریم سرویسز صفحې ته دویم او اول صفحې ته دي بیا دغه چې د لیټیسټ نیوز یا دوستانو که چېرته زه راشم په نیوز باندې کلیک وکړم نو د نیوز ساحې ته چې دی ما راولي همدارنګه چې دی په ګیلري سیکشن باندې چې زه کلیک کوم نو ګیلري ځای راته راولي او دې سره سره چې دی دوستانو کانټاکټ باندې زه کلیک کوم نو دغه کانټاکټ اس صفحه چې دی یا فارم چې دی دا راته راولي دوستانو دا زموږ د ایچ ټي ایم ایل اخرنی درس چې تاسو ته مې په پیور ایچ ټي ایم ایل کې چې دی یا خالص ایچ ټي ایم ایل کې چې دی پروژه باندې کار وکړو د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کېکاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان